زر مسلمانان یاست دا در سره نشر کړی دوی په عمر رضی الله عنه پسې درواغ وایي او د کافر خطاب ورته کوي العیاذ بالله. اوس د دوی له څلورو هغه لوی معتبر کتابونه چې دي له هغو نه یې یو ځل بیا درته ثابتوم، نو تاسې ټولو ته یو وارې الله اکبر د تکبیر نعره دا په دوی ډېره بده لګېږي ځکه دوی د تکبیر سره جوړ نه ده. الله اکبر الله اکبر الله دوی له اکبر. تکبیر سره جوړه نه ده، نو دا تکبیر نعره در سره بدرګه کړي. اوله خبر. دومه خبره دا ویډیو د دې دپاره ده کوم کسان چې دوی ته درواغ وایي چې د علي رضی الله عنه خپله لور مبارکه د ام کلثوم په نامو دا وایي عمر رضی الله عنه ته نه ده ورکړي. د دوی کتابونو ته معتبرو کتابونو ته لوړو کتابونو ته او صحیحو کتابونو ته ورځو او په دې اړه باندې خبرې ورباندې کوو که خدای کې ویل که د رب العالمین رضا وه. دا در سره ټیپ هم کړیه او نورو مؤمنانو مسلمانانو ته در سره ومرسویه. ښه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدرمندو دوستانو اول معتبر کتاب ته د دوی رازو د الاستبصار په نامو باندې ده. الاستبصار ورته غوږ سیه وینئ دین محمد صاحب که نه وینئ الاستبصار بالکل خارج لگی که دفاع که دا سکرین قرسی محترم سیسو الاستبصار دی شیخ الطوسی دریم جل صفحه 352 صفحه. څومه صفحه دوستانو؟ 353 در سره لیکي د اهل سنت والجماعت ټولو زمریانو ته وایم در سره لیکي دا لایف ریپورټ کیږي دا د ټیک ټاک کمپنیز چې دا اسکرین ښکاروم دا نه قبلوي دوستانو. شیر کوي ملګرو لایف شیر کوي. ګوري دا د دوی په څلورو اصول اربعه ورته وایي په هغو اصول اربعو کې چې څلور معتبر کتابونه دي. څلور معتبر کتابونه دي په هغو کې دا کتاب لري الاستبصار په نامه ده د شیخ الطوسی دریم جل او صفحه 352 صفحه. په دې کې 205 لمبر روایت ده. درته معلومیږي دوستانو؟ او قارسی محترم کاری 205 لمبر روایت ہے. په دې کې راځي امدا روایت له ابي عبد الله عليه السلام نه راخیستلی ورته وګورئ. عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها. وای پښتنه جنې وسوه د هغې ښځې په باره کې چې د هغې میړه مړ سوی وي چې دا به څومره وخت عده به څنګه تیروي او چیرې به تیروي. نو وای قال بل حيث شاءت و امام ابي عبد الله عليه السلام ورته ویل چې بل حيث شاءت چې چیرې د دې خوښه وي هلته دې تیروي. ان عليا عليه السلام امام علي عليه السلام مسلمانان ورته وګوري معلومیږي درته؟ هو قارسي ان عليا عليه السلام لما توفي عمر کله سوای عمر ابن الخطاب امير المؤمنين دي اسلام دوم خليفه وي وفات شول اتى الى ام كلثوم ويراغل الام كلثوم فانطلق بها الى بيته نو خپل کور ته وای راوستله. معتبر کتاب الانتصار په اصول اربعه کې د دوی دا کتاب ده. اول دلیل که درواغجن ورته وایسته نو ټول دین مو دړي وړي کړل، که رښتیا ورته وایسته خپل کتاب مو ده، که دې ته رښتیا وایستم د تاسې دین له منځه لاړل، که درواغ ورته وایستم د تاسې مذهب و دین له منځه لاړل. دوم کتاب ته یې راځو دوستانو تهذیب الاحکام مسلمانان ورته وګوري. تهذیب الاحکام په اصول اربعو کې دوم مقام لري، یعنی د دوی په هغه لوی کتابونو کې لوی کتاب ده. تهذیب الاحکام شیخ الطوسی التمجل صفحه 161 صفحه 61 ورته وایي 61 او 8 جلده اتم جلده
په دې کې مسلمانانو تاسې وګورئ همدغه روایت راوړی ده 156 او 550 په دې کې همدا محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد راځي پسې همدا روایت عن ابي عبد الله علیه السلام دوی خپله یوه قاعده لري وایي کله چې خبر تواتر ته ورسېدله او یو خبر له ډېرو کتابونو نه روایت سوي وي نو هغه خبره تواتر ته ځي هغه خبره منل ضروري ده تاسې وګورئ عن ابي عبد الله علیه السلام له ابي عبد الله علیه السلام نه د هغې زنانه په اړه پوښتنه وسوه چې خاوند یې مړ سوی وي دا به وایي عده په کور کې تېروي که چیري وایي قال الامام وایي ورته ویل چې بل حیث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر کله چې وایي عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وفات شول اتى ام كلثوم ام كلثوم ته راغلل فانطلق بها الى بيته خپل کور ته یې ورسره بوتلله دا دوم دی دوی هغه معتبر لوی کتاب دوم دلیل دا دی دوی کتابونه دی اهل سنت والجماعت ځوانانو یا دی عام و شیعګانو ته هم د دې تاسې کتاب ده وګورئ معتبر زه د دا څلور معتبر کتابونو نه یې درته ثابته کړمه بیا به له هغه بعد سره غږیږو الکافي دریم معتبر کتابي الکافي دریم معتبر ګورئ تاسې په دې ځای کې وګورئ باب التزويج أم كلثوم رضي الله عنها وعليها السلام باب التزويج مولا ملګری د لیسته تاسې وینئ دا ځای باب التزويج أم كلثوم کاری قرصی د أم كلثوم واده له چا سره علي روایت راوړي عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم أبي عبد الله عليه السلام فقال دي أم كلثوم دي وادب أربان دي نكاح أري ويويل إن ذلك فرج غصبناه إن ذلك فرج دي ترجمة زنك وما خو وای دا یعنی داسې به ووایو چې دا ځای چې دا بیا دلته د موږ دغه ډېرې خویندې او وروڼه ناست وي نو ادب دا ده چې د دې ترجمه ونه کړم د دې لفظ ان ذلك فرج غصبناه دا دریم د دوی هغه معتبر او صحیح ترین کتاب ده معتبر او صحیح ترین کتاب ده د دوی الانتصار ترازیه الانتصار دا دی دوی بل کتاب د حود العاملی شپږم جلد او صفحه 460 460 وګورئ امدا عن جعفر عن أبيه عن جعفر عليه السلام عن أبيه قال ماتت أم كلثوم بنت علي وسګوري په مخ کې روایتونو کې بیا به وایي چې دا ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور نه وه اوس ورته وګورئ دلته ماتت ام كلثوم بنت علي وایي کله چې ام کلثوم د علي رضی الله عنه لور وفات شوله وابنها زید ابن عمر ابن الخطاب او د دې وایي زوی چې کله وفات شول زید ابن عمر رضی الله عنه في ساعة واحدة ويو ساعت کی دواړه وفات شول ولا يدري ايهما هلك قبل يعني وایدا معلومات نه کیږي چې په دې ساعت کې اول ام کلثوم وفات شول او که زید وفات شول زید د دې بچی بیا وایي چې وصلي عليهما جميعا او په دوی باندې د جنازې لمونځ یو ځای وکړلی شول دا کوم کتاب ده الانتصار تاسې راځئ بل کتاب ته په دې ځای کې یو ملا ده دې دا خبره خلاصه کړې نه له دې نه مخکې به دا مرآت العقول راواخلم دا مرآت العقول د دوی معتمر في شرح أخبار آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علامه مجلسي شلم جل دو څلوېښتمه صفحه درته معلومیږي دوستانو په دې ځای کې لږ رانږدې کې قاسم ورک
تاسو د چل زکړه الحمدلله. اوس معلوم سول دین محمد صاحب. اوس ښکاري قاري صاحب. ګوریا مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول علامه مجلسي شلم جل او تلدد سلويختم صفحه معلومي قدرتها وښکاري قاري صاحب. اوس دا زي بوس قدرته معلوم سي باب تزويج ام كلثوم عليها السلام. دا زي بالکل صحیح ښکاري قاري معلومي قدرتها معلومیږي. دا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصبنا. دا بل دوی اغا معتبر کتاب رازوس یو بل کتاب ده دا دوی یو لوی معتبر امام ده مسلمانانو دی کتاب ته وګوري معرفة الإمام دا سماحة العلامة آية الله الحاج سيد محمد الحسيني الطهراني دا وګوریا معرفة الامام کې څوک عکس ور سره اخله. دی عجیبه خبره کړي په دې خپل کتاب. تاسو دې ځای ته وګوریا مسلمانانو غوښسي. وای فقد كان النكاح وای بشك ودا نکاح برضا علي برضا دي علي رضي الله عنه باندې وایوه. وكان العباس او عباس رضي الله عنه بديك دري يعني دريمان يعني موږ تاسې څه ورته وایو وای دا رویبار د په پښتو کې رویبار ورته وایي نه. بلې و. وكان عمر محمودا على رغبته. اوس په دې ځای کې وګوري په دغه ځای کې وګوري وای ان الزواج عمر بأم كلثوم امر تاريخي. وای دی ام كلثوم سره دی عمر رضی الله عنه نکاح کول دا وای یو امر تاریخي او تاریخي کار ده ثابت مسلم يعني ثابت کار ده ولا يمكن مسلمانانو دې ځای ته وګورئ ولا يمكن ولا ورته وګورئ ولا درته معلومیږي دین محمد صاحب ولا يمكن إنكاره ولا يمكن إنكاره. واي اتش امکان نه لري چې دې وادونه لیڅوک شي وکړي څه شي دی وکړي انکار دی وکړي. هم دا مولا دا دی دوی لوی علامه امام او معرفة الامام کې دا خبره کړې ده او دا 15 جلده 300 صفحه ده مسلمانانو دا وګورئ 600 صفحه ده. معلومیږي درته دین محمد صاحب 314 صفحه کې 213 صفحه ده 213 صفحه ده ولا يمكن انكاره. په دې ځای کې مالي او دغه دی ګوریا بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب دا حدیثونه ضعیف دي وس ورته غوږسیه دوستان ورته غوږسي. حسنه مجلسي دا حديث صحيح دا قوري الحديث الأول دي زي توقوريا الحديث الأول سشي دا حسن دا سيمنا دسي كمزوري دا ضعيف دا درواغجن دي خبال علماء ويكم علمي ويدام لا يواي. حسنه المجلسي بكم كتاب كما تاسي توخودل مجلسي مي بكم كتاب كتاسي توخودل وقتي مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول العلامة مجلسي دا دي دبل لوي معتمد كتاب دا غكم رواية صحيح كريدة أم دا رواية الأول سي عمر رضي الله عنه أم كلثوم شاتا بنيكاور كريوة عمر رضي الله عنه دا أول صحيح حديث دا خادوم. الحديث الثاني حسن ورتوقوري ومرآة العقول كي الحديث الثاني حسن ويني دادي حسن ويني كينا ويني بالكل خكاري قاري سيب رد خكاري حديث بديكي بدي بالكتاب كي مرآة العقول كي موثق حديث موثق سمعنا موثق يعني صحيح ده دي صحيح بدرجة كده بل بسراواخلية الحديث الثاني صحيح سوي صحيح ويني كينويني أهل السنة والجماعة بالكل خكاري هنا تكبير وياستا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر